کله چې ګناه درنه کېده دا خبره ذهن ته راوله الله پاک ولې خپل نوم خپل صفت غفور ټاکلی دی پام دې ورته شوی ځکه چې ته کله ګناه کوي هغه ته مراجعه وکړي او هغه ته وبخي غفور یعنی بخونکی بخښنه چاته کوي خو ګناهګار ته چې څوک ګناه ونه کړي هغه ته به څه بخښنه وکړي خو ګناه نه کوي اما انسان الله پاک داسې مخلوق پیدا کړی چې له شیطان سره یې دښمني ده کله کله دغه شیطان په جګړه کې په تا برلاسی شي ستا پښه وښویېږي او شیطان د باندې برلاسی شي جنګ درنه وګټي خو ته باید ناامیده نه شي ناهیلی نه شي ځکه ته غفور رب لري مهربان بخونکی چې ستا په توبه باندې تر تا ډېر خوشحاله کیږي